د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. په هند کې یو ماهي نیونکي 1.5 سلو ماهیانو میلیونر کړ. دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د ممبۍ اوسیدونکي دغه بزګر چېرته په خوب کې هم دا فکر نه و کړی چې قسمت به یې بدل شي او د ښکار شوو ماهیانو په بدل کې به میلیونر شي. د چندراکانت ټار په نوم دغه ماهي نیونکي له باراني موسم وروسته د لومړي ځل لپاره د اګست په 28مه نیټه خپله کښتۍ تر سمندره پورې ورسوله. د ماهیانو نیولو پر مهال هغه حس کړه چې جال یې دروند شوی او سمدستي یې بهر ته راوویست. نو په کښتۍ کې موجود ماهي نیونکي ورته حیران پاتې شو چې په یو ځای یې 1.5 سل ماهیان نیولي ول، لکه څنګه چې دغه ماهیان په ډیرو هیوادونو کې په نچ حساب دي. نو په همدې سبب یې غوښتنه ډیره ده او ترڅنګ یې په درملو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي او قیمتي توکي هم ترې جوړیږي. دې ډول ماهیانو ته د سرو زرو زړه لرونکي ماهیان هم ویل کیږي او کله چې یې دومره ډیر ماهیان ونیول نو عکاسي یې ترې وکړه او کله چې لیلامۍ ته کېښودل شول 14.3 میلیونه هندي روپیو پلورل شول. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.